الله متحرم لكرامتي بهواني متحرم لكرامتي بهواني منازل رحماني عن بكل غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم مشرانو زما ګرانو وړونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ټول خلک به په دې پوهیږئ چې زه اکثره تقاریر په انګریزي ژبه کوم، نو په دې خاطر چې مولانا شوکت احمد شاه صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې دلته هم باید تقریر په اردو ژبه وسي، نو ما لبیک ورته وویل او دا لومړی ځل دی په ټوله تاریخ کې زما په ژوند کې دا ما چې څومره تقاریر په ډیرو ځایو کې کړي دي د هغه څخه نیم درزن تقاریر ما په کشمیر کې په اردو کړي دي. دا زما ښه بخت دی، ولې چې پر اردو ژبه باندې زه تسلط نه لرم، زما ټوله زده کړې په انګریزي ژبه سوي دي، نو چې کومې غلطۍ م راڅه کېږي په هغه سبب بخښنه غواړم. تاسو به انشاءالله غلطۍ نظر انداز کوئ او د تقریر پر موضوع باندې که زیاده توجه وکړئ نو انشاءالله شاید یو څه فایده ولري. د نن د دې تقریر موضوع ده د یوې پوښتنې په شکل کې آیا په قرآن ځان پوهول او بیا لوستل ضروري دي؟ قرآن مجید د الله سبحانه وتعالی آخري وحی دی پر خپل آخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. قرآن مجید په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر مکرم کتاب دی، هغه د ټوله انسانیت دپاره هدایت دی. قرآن مجید د حکمت فواره ده، د حکمت سرچینه ده، او کم خلک چې نه مني د هغوی دپاره اخطار دی، د هغوی دپاره سختي ده، او کم خلک چې بې لارې دي و هغوی ته سمه لاره ورښیي قرآن مجید. دا قرآن مجید ضمانت دی و هغو خلکو ته چې شک لري، هغوی ته ضمانت دی، او کم خلک چې په ستونزو کې دي د هغوی دپاره راحت دی. دا ټولې ښېګڼې هیڅوک هم نسي حاصلولی تر څو پورې چې هغوی قرآن تلاوت نه کړي، هغوی په قرآن پوه نسي او هغوی په قرآن عمل ونه کړي. دا ټولې د قرآن مجید ښېګڼې موږ هغه وخت په لاس راوړای سو چې کله موږ قرآن اعظم شان تلاوت کو، په هغه پوه سو او پر هغه باندې عمل وکړو. قرآن مجید په ټوله نړۍ کې تر ټولو کتابو زیات تلاوت کیږي، لیکن د افسوس خبره ده چې قرآن مجید هغه کتاب دی چې تر ټولو زیات بیله د دې چې په پوسې تلاوت کیږي. دا هغه کتاب دی چې خلک یې بیله دې چې په پوسې تلاوت یې کوي. په همدې خاطر زموږ مسلمانانو او د قرآن مجید تر مابینځ چې کم خپلوي ده، کم قرابت دی، هغه مخ پر کمزوره کېدو دی. څونه د افسوس خبره ده چې یو څوک و قرآن ته نږدې کېږي، قرآن تلاوت کوي، خو لیکن د هغه په ژوند کې هیڅ تغیرات نه راځي، د هغه د ژوند په چارو کې، د هغه په خوب او ویښه کې هیڅ فرق هم نه راځي، د هغه زړه هیڅ هم نه نرمیږي. د افسوس خبره ده چې یو څوک قرآن مجید ته نږدې کېږي او
په هغه کې هیڅ بدلون نه راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي په قرآن شریف کې سورة آل عمران سورت نمبر 3 په آیات نمبر 110 کې کنتم خیر امة اخرجت للناس. الله تعالی انسانانو ته وایي چې تاسو په ټوله نړۍ کې تر ټولو بهترین امت یاست. چې کله هم یو صفت کیږي، چې کله هم یو مقام ورکول کیږي، د هغه سره یو مسؤلیت ورکول ضروری دي. د هر یو مقام سره د یو مسؤلیت سپارل حتمی دي. چې کله الله جل جلاله په دې آیات کې فرمایي او موږ مسلمانانو ته فرمایي چې موږ خیر امه یو، تر ټولو ښه امتیان یو، نو موږ هیڅ مسؤلیت لا هم نه لرو. په دغه آیات کې الله تعالی جل جلاله د مسؤلیت هم راته وایي. الله تعالی فرمایي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. نو کله چې موږ خلک وسمې لارې ته رابولو او د بدې لار څخه راګرځو، که چیرې موږ خلک وسمې لارې ته رابولو او د بدو کارو څخه راګرځو، نو زموږ دپاره ضروري ده چې موږ په قرآن پوه سو بیا تلاوت. که چیرې موږ په قرآن پوهېږو نه او تلاوت کوو، نو خلک به سمې لار ته څنګه رابلو او د بد کاره به څنګه راګرځو. او که چیرې موږ په قرآن شریف پوهېږو نه تلاوت ووایو او خلک سمې لارې ته نه راوبولو او د بدو کارو سره راونه ګرځو، نو موږ د خیره امه خلکو لیاقت نه لرو او نه هم د مسلمان نوم را سره شای. دا توري قرآن د عربي توري قرا یا اقرا سره غلي دي چې معنا ده ووایه. راسي چې موږ نن دا فکر وکړو چې ولې مسلمانان په قرآن شریف پوهېږي نه تلاوت یې. راسي په دې پوه سو چې موږ مسلمانان ولې بهانې کوو چې په قرآن شریف ځان پوه کړو او تلاوت یې کړو. تر ټولو لومړی چې کومه بهانه ده هغه ده چې موږ په عربي ژبه نه پوهېږو. دا حقیقت دی چې په ټوله نړۍ کې تر 100 سلنه زیات مسلمانان سته. په ټوله دنیا کې تر 1250 میلیونه زیات مسلمانان سته. لیکن شاوخوا یوازې 15% مسلمانان عرب دي چې مورنۍ ژبه یې عربي ده. او د عربو مسلمانانو پرته یو څه مسلمانان هم په عربي ژبه پوهېږي. د دې معنا دا ده چې تر 80 سلنه اضافه مسلمانان په عربي ژبه نه پوهېږي. چې کله هم یو کوچنی دې نړۍ ته راسي، د مور د نس څخه د باندې راوځي، د مور د نس دې نړۍ ته راسي، هغه په یوه ژبه هم نه پوهېږي. هغه د ټولو تر مخه خپله مورنۍ ژبه د خپلې مور ژبه زده کوي، تر څو چې هغه د کورنۍ د غړو سره خبرې اترې وکړي، تر څو چې هغه د کوڅې د خلکو سره خبرې وکړي. بیا چې کله هغه زده کړې کوي په ښوونځي کې، په مکتب کې، په کومه ژبه چې هغه زده کړي بیا هغه ژبه زده کوي. هر انسان لږ تر لږه په 2 یا 3 ژبو پوهېږي. ځینې انسانان په 4، ځینې انسانان په 5 ژبو پوهېږي، ځینې ډېر پوهان یې په بیخي ډېرو ژبو خبرې کولی شي او په پوهېږي. لیکن عام انسان په 2 یا 3 ژبو پوهېږي او سر یې په خلاصېږي. نو آیا موږ ته دا نه ده پکار چې هغه ژبه زده کړو چې په کومه ژبه کې الله جل جلاله خپل آخري پیغام د انسانانو دپاره رالیږلی دی؟ آیا موږ ته دا نه ده پکار چې موږ په عربي ژبه ځان پوه کړو؟ او عمر هیڅ وخت هم د یو ښه کار دپاره ممانعت نه کوي. زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کوم د ډاکټر موریس بوکیل. ډاکټر موریس بوکیل یو عیسائی و. هغه ته د فرنچ اکاډمۍ جایزه ورکول شوې وه د درملو په برخه کې، او هغه ټاکل شوی و چې د فرعون جسد چې خلکو
ژغورلی و په 19مه پیړۍ کې هغه د مصر په میوزیم کې ایښی و. نو ډاکټر مورس بوکیل یې وټاکی پر دې جسد باندې د څېړنې کولو دپاره. او مورس بوکیل چې خپله یو عیسایي و هغه پوهېدی چې په انجیل شریف کې لیکلي دي چې فرعون چې کله د موسی علیه السلام په شا پسې و هغه فرعون په دریاب کې غرق شوی دی. په دې دی خبر و. لیکن چې کله ډاکټر مورس بوکیل د عربي هیوادونو په دوره بوخت و هلته یې واره ورته ویلي وه چې دا څه نوې خبره نه ده چې تا د فرعون جسد دلته پیدا کی. ولې چې الله جل جلاله فرمای په سورت یونس کې 10 نمبر سورت په 2 آیات کې الله جل جلاله فرمای چې زه به د فرعون جسد په خپل ساتنه سره وساتم ترڅو د نورو انسانانو دپاره هغه د عبرت نښانه سي. نو ډاکټر مورس بوکیل حیران سو چې دا کتاب چې 1400 کاله زوړ دی په دې کې څنګه دا راغلی دی چې د فرعون جسد به په ښه حفاظت سره ساتل کیږي. نو په همدې خاطر ډاکټر مورس بوکیل د قرآن عظیم شان ترجمه ولوستل او د ترجمې لوستلو وروسته دومره متاثره سو چې په قرآن د لا ښه پوهېدلو دپاره یې د خپل عمر په 50 کلنۍ کې عربي ژبه زده کړه او قرآن عظیم شان یې مطالعه کوي. د هغه وروسته نو یو کتاب ولیکي انجیل، قرآن او ساينس. او دا کتاب بیخي مشهور هم دی او په ډېرو ژبو کې ژباړه هم سوې ده. ما تاسو ته یو مثال درکوي ستاسو د پوهاوي دپاره چې یو غیر مسلمان، یو عیسائی، یو کرسچن د 50 کالو په عمر کې په قرآن شریف د لا ښه پوهېدو دپاره د خپل عمر په 50 کلنۍ کې عربي ژبه زده کوي. زه په دې پوهېږم چې موږ ټوله د ډاکټر مورس بوکیل په رقم وړتیا به ونه لرو، لیکن که موږ چیرې په عربي ژبه نه پوهېږو نو لږ تر لږه د قرآن عظیم شان ترجمه خو لوستلی سو. مولانا عبدالمجید دریا آبادي صاحب وایي چې په ټوله دنیا کې تر ټولو مشکل کتاب چې هغه بلې ژبې ته ژباړل کیږي هغه دی قرآن مجید. قرآن مجید په ټوله نړۍ کې تر ټولو مشکل کتاب دی چې بلې ژبې ته ژباړي څوک. دا ځکه چې د قرآن مجید ژبه د الله جل جلاله د طرفه څخه ده او یو ډېره ښه ژبه ده. یو معجزه ده د قرآن مجید یو آیات هم یو هوښیار سړی او یو ذهین سړی هم اغیزمن کولی شي او هغه آیات یو عام سړی هم اغیزمن کولی شي. دغه شی ګڼه ده د قرآن عظیم شان او د ډیرو عربي تورو تر 50 هم زیاتې معناګانې کیدای شي. د قرآن شریف د یوه آیات کیدای شي څو معناوې وي. په همدې خاطر د الله جل جلاله د اخرنۍ کتاب تر ټولو مشکل کتاب دی، تر ټولو ستونزمن کتاب دی په ژباړه کولو کې. لیکن د دې سره سره الحمدلله ثم الحمدلله ډیرو علماو ډیرو مفسرینو د قرآن مجید ژباړه په نړۍ کې په ډیرو ژبو کې کړې ده چې څومره مشهوره ژبې دي چې تر ټولو مشهورې او زیاتې ویونکې ژبې دي په نړۍ کې په هغه ټولو کې الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن مجید ژباړه سوې ده. که چیرې موږ په عربي ژبه نه پوهېږو نو پر موږ فرض ده چې لږ تر لږه موږ د قرآن مجید ژباړه ولولو. په هغه ژبه کې باید ولولو پر کومه ژبه چې موږ برلاسی یو. که چیرې تاسو په اردو ژبه پوهېږئ نو د قرآن مجید ژباړه په اردو کې ولولئ. که تاسو په پښتو ژبه پوهېږئ نو په پښتو یې ولولئ. که تاسو په انګریزي ژبه پوهېږئ نو په انګریزي کې ولولئ. که تاسو په دري ژبه پوهېږئ نو په دري یې ولولئ. لیکن لږ تر لږه د قرآن مجید ژباړه حتما ولولئ. موږ مسلمانان اکثره بهانې جوړو
چې موږ ډېر مصروف یو، موږ ډېر بوخت یو، موږ مصروف یو په خپل کاروبار، موږ مصروف یو په زده کړو کې، په ښوونځي کې، په لیسه کې، په پوهنتون کې. موږ مصروف یو ولې چې کار ته ځو. زموږ سره د قرآن مجید د ژباړې د لوستلو وخت نشته. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا څونه وخت چې موږ په ښوونځي کې تېروو، یا په لیسه کې، یا په پوهنتون کې، موږ په سلهاو کتابونه لولو او ډېر کتابونه په یادوو. په ازموینو کې تر کښېنستلو د مخه موږ ډېر کتابونه په یاد زده کوو. قرآن مجید تلاوت کی نو د هغه ژباړه په څو ورځو کې تاسو لوستلی سي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث شریف دی، چې هر څوک چې تر 3 ورځې په کم وخت کې قرآن مجید تلاوت کی، هغه په قرآن کریم نه پوهیږي او تلاوت یې. نو که چیرې تاسو په احتیاط سره تلاوت کوئ، ان شاء الله لږ تر لږه په 2 ورځو کې د قرآن مجید ژباړه لوستلی سي. که چیرې تاسو هر ورځ یو جز، یوه سپاره ووایاست، نو په یوه میاشت کې به تاسو قرآن مجید ختم کړئ. او هغه شهادتنامې چې تاسو په لاس راوړئ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې، دا سند تاسو ته په دې دنیا کې هم ګټه در رسولی سي، هم یې نسي در رسولی. ولې چې موږ پوهیږو ډېری اسناد لرونکي کسان بیکاره ګرځي، هیڅ کار نه لري. لیکن الله جل جلاله موږ ته وعده راکړې ده، وایي که چیرې تاسو په قرآن عظیم شان پوه سئ بیا تلاوت کړئ، که چیرې تاسو په قرآن شریف پوه سئ بیا تلاوت کړئ. د بیلګې په ډول ستاسو ډېر نږدې ملګري د فرانسې څخه راځي او ستاسو سره په کشمیر کې د دې کشمیر ولیدنې ته راځي، ولې چې هغه دا اورېدلی دي چې کشمیر پر دې مځکه لکه جنت غوندې داسې ځای دی. هغه جنت چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړی دی هغه خو ډېر ښه دی. که په دې دنیا کې تاسو د جنت لیدل غواړئ، نو د کشمیر سیل وکړئ، کشمیر ووینئ. نو ستاسو یو نږدې ملګري د فرانسې څخه راځي او د کشمیر د سیل څخه وروسته انناک اسلام آباد ته راځي او ستاسو سره دلته یو ځای 1 هفته وخت تېروي. ستاسو په کور کې اوسېږي، ستاسو ډېر نږدې ملګري دي، 1 هفته پوره در سره تېروي، ټوله کشمیر ویني او بیا بیرته در څخه ځي. د هغه ملګري مو فرانسوي ژبه ډېره ښه زده ده، په اردو ژبه هغه څه ناڅه خو پوهېږي، مګر هغه چې ډېر برلاسې دی هغه د فرانسوي ژبه. هغه چې کله خپل وکور ته رسېږي نو د فرانسې څخه تاسو ته یو خط رالیږي، مګر هغه خط په فرانسوي ژبه لیکلی دی. تاسو چې کله خط خلاصوئ نو په شی نه پوهېږئ، نو تاسو څه کوئ؟ تاسو ته چې کله ستاسو نږدې دوست په فرانسوي ژبه خط لیکي او تاسو هغه لیک نسئ لوستلی، ستاسو په هغه باندې سر نه خلاصېږي، نو تاسو به څه وکئ؟ تاسو به په یو چا باندې هغه لیک وژباړئ، تاسو پسې ګرځئ. هغه څوک چې په فرانسوي ژبه یې سر خلاصېږي تاسو هغه راولئ تر څو تاسو ته لیک وژباړي. ولې چې تاسو په دې ځان پوهېدل غواړئ چې ستاسو نږدې ملګري و تاسو ته په خط کې څه شي لیکلي دي. تاسو په هر حالت کې چې هغه لیک ژباړئ او ځان ته دا معلوموئ چې ستاسو نږدې دوست څه درته لیکلي دي. آیا دا ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په دې ځان پوه کړئ چې ستاسو خالق، ستاسو رب الله جل جلاله په خپل اخرني پیغام کې قرآن مجید کې څه درته لیکلي دي ستاسو لپاره؟ تاسو چې کله د خپل ملګري د لیک د ژباړلو لپاره هڅه کوئ، نو دا ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په دې پوه سئ چې ستاسو خالق، ستاسو رب الله جل جلاله ستاسو لپاره څه پیغام لیکلی دی. موږ ته د قرآن عظیم شان د ژباړې کولو اړتیا نشته. الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن عظیم شان ژباړه سوې ده. تاسو یوازې په هدیه سره د بازار څخه راخیستلی سئ. او چې څومره هم مهمې ژبې سته په نړۍ کې، په ټوله نړۍ کې الحمدلله په هغو ژبو کې د قرآن مجید ژباړه سوې ده.
موږ ته پکار ده د قرآن عظیم شان ترجمه ولولو هغه هم په هغه ژبه